پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم چې بشک الله جل شانه استاسو شکلونه استاسو معلومه ته نه ګوري بلکې الله جل شانه استاسو زړونه استاسو عملونه ته ګوري یعنی الله جل شانه د انسان د رضا فیصله هغه په معلومه باندې نه کوي هغه په شکلونو باندې نه کوي بلکې الله جل شانه د خپل رضا فیصله هغه په صحیح نیت باندې کوي د انسان نیت ته کتل کیږي چې آیا د انسان د نیت د چا لپاره دی خالص د الله جل شانه د لپاره دی او کای د نیت د خلقو د خودنه لپاره دی عزتمن درونو کوم او تاسو په دنیا کې وګورو د دنیا هم دا قانون دی کچرته من او تاسو د یو انسان سره مینه محبت کوو د هغه سره ښېګړه کوو د هغه په زړه کې ستا دپاره هم محبت پیدا کېږي ستا سره هم محبت کوي لیکن کچرته هغه بل انسان ته پته ولګېږي چې دا انسان زما سره مینه محبت او ښېګړه دې دپاره کوي چې دا زما نه څه ضرورت چې کوم دی پوره کړي یعنې د خپلو مفادو دپاره زما سره چې کوم دی مینه محبت کوي او د هغه انسان په زړه کې د هیڅ محبت نه پاتې کېږي دغه شان که موږ او تاسو عبادت کو او په هغې کې زموږ او ستاسو هغه نیت هغه ریا وي شهرت وي د خلکو ښودنه وي نو الله جل شانه ته داسې عمل مقبول نه دی بلکې انسان که هر یو عمل کوي خالص د الله جل شانه د رضا لپاره په هغې کې به ریا او شهرت نه وي بلکې خالص د الله جل شانه رضا ده